ګرانو ملګرو سلام. 2013 کال کیسه ده. یو خصوصي پوهنتون کې استاد وم. بیا یو استاد رانه تپوس وکړ، وایي دا رښتیا ده چې د خزانو په سر مار ناست وي او که هسې افسانه ده؟ دا د افسانې د رښتونوالي نه زما فکر واوښته د درویش دراني شعر ته، چې وایي څو چې وږي وي درویشه نو دوستي یې ښه ده، په خزانه باندې چې کیني تور ماران سي خلک. ما ورته ویل چې په دې نه پوهېږم چې په خزانو ښامار ناست وي که نه، خو څوک چې شتمن سي د هغه زړه نو د مار په څیر شي، یعنې بیا یې چاته خیر نه ورسیږي. او بس همدا فکر ورسره وي چې څه وکړي، په خزانه ناست واوسېږي او دغه وکړي، پیسې جمع کړي. ډېر خلک موږ او تاسو لیدلي چې ډېرې پیسې به یې جمع کړي وي، خو نورو خلکو ته هېڅ خیر نه ورسوي. نو دغه خلک او د ښامار ترمنځ هېڅ توپیر هم نشته، یعنې په اصلي خزانه به ښامار ناست وي که نه، خو څوک چې دې نړۍ کې شتمن سي کم یې داسې وي چې ښامار نه وي، پاتې ټول څه کوي، د ښامار په څېر بل چاته هېڅ خیر نسي رسولی. ملګري بیا د یو کس کیسه وکړه چې تورخم کې په ګمرک کې کار کوه، وایي بیا یې څو کورونه واخیستل، خو وروسته څه وسو چې یو نوی کور یې جوړ کړی و، نو په هغه کور کې چې ده وایي ماران را پیدا سو. سیمټي کور و، یوې خواته یې هم لار نه وه، خو هر وخت به پکې څه شی و، مار را وغورځېده یو ځای نه، مثلا دې چت نه، لکه دغسې چت و، لاندې به مار را وغورځېده، نه سوری و نه سوړه و نه بل شی. وایي خلک مجبور سو له دې کور نه لاړ سي، خو وجه څه وه چې په ګمرک کې به ضرور د خلکو غلا کړي، پیسې به یې لوټلې، د خلکو مال به یې لوټلی. نو خدای وکړي چې دغه کیسه یا خبره مو خوښه سوي، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او بس قلم تختې نه لري یو چې خپل فیسبوک مې درته ویلی وی، خو بیا هم تاسو کولی سئ چې غزا نور پرم ما فیسبوک، ټویټر او لینکډین کې ولټوئ. او که اندېښنه مو وي چې دا به کوم ځای وي، نو دا د برطانیا یو مشهور سیند تیمز دی چې پکې بیړۍ ځینې ولاړې دي، نورې بره خوا نه راځي. تاسو ته ژوند او د ژوند په چارو کې بریالیتوب د اوبو په څېر روان غواړم. ښه وخت ولرئ.